اول حدیث یو دا دی چا چې درې ځله قل هو الله احد سورت قلس الله د ده په عملنامه کې حکما انعاما د قرآن شریف د ختم ثواب لیکي څومره اسانه او ثواب یې دومره ډېر. دویم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا صورت هر مسلمان ښځه سړی لس ځله وایي الله ول جنت کې بنگله جوړوي. نو حضرت عمر ناصر رضی الله تعالی عنه هغه سوال وکړ یا رسول الله زموږ خو به ډېرې بنگلې وي په جنت کې. رسول پاک ورته وی د الله رحمت اوسع دی. جنت هر رس کلاویږي ښه جنت کلاویږي د پاکستان نه دی چې تنګېږي اب کلاویږي ته وایه ستا خو د 1 کروڑ 2 کروڑه بنگلې خو یي که نه بیا به هم جنت خالی خانه دا ټول امت چې ورشي بیا به هم جنت خالی د ګرځه پکې مړه دومره د خدای دنیا ده. یو مسلمان له به څومره جیداد ورکوي په جنت کې د دنیا په لس عمره د دې دنیا په لس عمره. ای رښتیا تاسو به هلته ماړه شئ که نه دلته خو وږي یئ ښه دلته خو ما ته ټول وږي ښکارېږئ او هلته به ماړه شئ خو خدای م ضربوده الله دې موږ هلته یو ځای کړي وی دنیا دا رستو سره څه باران دی څه خټې دي چکړې دي خو بل دی. الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي. خدای دې زموږ محبت د طالبانو علماو سره د قاریانو سره د دیندارو سره زموږ محبت همیشه وکړي. والله دې موږ تاسو نه رضا شي. نو په لس ځله جنت کې بنگله جوړوي ده. او دریم حدیث شریف کې راځي څوک چې دا صورت د ورځې 100 ځله وایي الله به ورته د 500 کالو ګناهونه معاف کړي. درونو دا زه ډېر وایم تاسو زما ورونه یئ تاسو یې ډېر وایئ دا ډېر وایي ځان سره ښه. زه به درته یو مثال وایم یو بزرګ دی هغه تفسیر سقطي رحمت الله علیه وایي په یو شپه کې به هغه 10,000 ځله وی توره کیمیا یې ته جوړه کړې وه ستا خوله کې څه ګونګړي خو نه دي خو وایې که نه چې په لاره ځې وایې ټانګه کې ناستې موټر کې ناستې وایې ځان سره که نه خدای دې ټولو له توفیق ورکړي. دې ازمیښ وکړه یو 40 ورځې کوشش وکړه قضا پوه ما وایې چې هر څومره د مقدار مقرر کوله ته په خپله په خوند باندې پوه شي ښه دې کې یو خوند دی یو لذت دی یقین وساته هغه لذت چې خدای تاسو بیا به پوه شي خو هم ته ځکه مونږ خو ډېر د ګناهونو هسې بوجۍ یو نو لږ اثر په مزه کوي ښه تاسو به لږ یو څو ورځې وروسته پوهېږئ لکه دا خو هر یو شی چې ګنده شي ویندې به یې صفا کې زمونږ د زړونه زنګ پې ختلی دی زنګ او د زړه سیقل قرآن دی ذکر دی او مرګ د یاداشت دی. هر څیز دپاره چوساري که نه چوسار باندې اوسپنې چوساري لرګي چوساري زنګ ترې لرې کوي د قرآن د زړه زنګ لرې کوي ذکر د زړه زنګ لرې کوي او د مرګ یادول د زړه زنګ لرې کوي. خدای دې زموږ د زړونو نه زنګ لرې کړي. ما یو ورځ سوچ کو ځان سره هېره مونږ خو داسې حالت نه دي کړي څه وجه ده خلکو ته مسله کوو دی مني نه سوچ مې کوم هغه مې هم دقه راوباسه چې زموږ په زړونو باندې زنګ ختلی دی نو بیا مې ځان باندې سوچ کړي دا موږ ته ګناه دی که دی ته نو هغه چې ما ښه سوچ وکړو نو لغون ته ګناه موږ ته دی خو ډېر تاسو ته دی ځکه ستاسو زړونه داسې دي لکه تور طبقې پېژنئ که نه میخي کوناټۍ خو پېژنئ که نه هغه داسې تور دي په ګناهونو چې هغې باندې اوس دا لږ لږ اثر نه کوي داسې تور شوي دي. نو د دې د سپینېدو دپاره قرآن دی ذکر دی او مرګ ډېر یادوي ښه بس نو دا به صفا شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب واتبع سبیل من اناب الی تابع شه د لارې د هغه چا اناب الی چې الله ته د قربت پیدا کوي. احمد بن حنبل الله خوب کې ولیدو یا الله انسان تا ته پس نږدې کېږي وی به کلامي زما په کلام
بیا وی بفهم او بغیر فهم معنا که بی معنا وی ایون څنګه چې وي که الفاظ دی هم د الله د قربت ذریعه ده او که معنی دی سره د الله د قربت ذریعه ده خدای دې ورته تاسو مونږ کینی ښه خو یو خبره ته کوم اخیری قرآن ته